دا اوس زمونږ ستاسو د عالم والی شهادت قبول کی شیخ سردار ولی امر که تاسین کې نه وای شیخ سردار ولی پرون مړ کېدو الله ولا غورز لیکلی وا ولی وای الشهید میت باجله شهید هم په خپل اجل مري دا د بی اجل نه دی چې بی اجل دی خپل نیټه باندې مري الله ولا دا ورس په دا قټیم لیکلی وا او په خپل مرګ باندې مړ وې دونه سعادت او ایک بختی به الله تعالی اور نصیب کړي او نه به دا شهادت مرتبه ته ملاوي ځکه شهادت ډېر اوچته مرتبه ده عائشہ رضی الله عنها باندې تهمت ولګولې شو په صفوان ابن معطل عیاذا بالله دا دغه څه بدکاری کړي دروغ واقعا صفوان ابن معطل الله رسول شهادت ورکو عائشہ ول کې صفوان خوشی سړی وي دا خلکو چې په مات څنګه تهمت پاغه باندې لګولې الله به دا شهادت مرتبه ولنه ورکوله شهادت اوچته مرتبه ده هغه الله دا مرتبه ورکړه اوچت درجه ته په الله ورکړه لیکن دا کم کس چې ورغله هر څوک دی الله ته معلوم دی لا ته معلوم دی دا د په دنیا کې د دې نه رسول سل کال دي تیر کی 200 کال دي ژوند دی ورځي به کنه به ورځي حجاج ابن یوسف صحابه وجلی تابعین وجلی یو لاک شل زره کسانی وجلی خو ورغه الله ته ادا سي ورغه چې د قبر کې د عذاب هغه اوازونه بار راتله خلک به چې خواته ورغه هغه محسوس اول به چې د قبر کې دنه درزار دی او ته سزاګانی ملاويږي خو ورغه الله ته بچ خو نه شو تب هم الله لورځي شهید په خپل حالات باندې مري لیکن شهادت هغه پر الله او چته مرتبه کړه او دا انسان به الله له جواب ورکړي دا ما په څه وجه مړ کو ولی آیا د فساد ته دعوت ورکو آیا د قران او د حدیث نه خلاف خلک اړول دا مرتد شوی دی یا بد عملی کړی دا یا قام پرستی ته دعوت ورکړي دعوت خو د صرف الله او رسول ته چې راشد الله ومني د رسول ومني دا تابعداري وکي قومیت ختم کړي مذهبیت ختم کړي دا تضادات ختم کړي په یو قران او حدیث باندې یو شي دا سبب د وجلو دی دا سبب د اکرام دی چې دې عزت دی وکړي شي هغه ملکونه یورپی ملکونه دي هندوان د يهود ملکونه دي د نسوارا ملکونه دي الته که دقه سي داعي چې اصلاح ته دعوت ورکړي چې ورو دا جګړې ختم کړي اختلافات ختم کړي راشد الله او رسول تابعداري ومني هم هغه ته تعرض نه کوي دا سره د فسادات نه منه کوي لیکن زموږ تاسو په معاشره کې دغه څه کسانو لپاره امن نشته هغه کسانو لپاره امني چې څوک دعوت فساد ته ورکړي قتل ته دعوت نه ورکړي او فتوی ورکړي چې بس دا خوارج دې مړ کوي دا وابین مړ کوي او دا تبلیغین اول ابتداء دا مړ کوي چې په سب کې مولاري ختمه کوي او فلانو کوي دغه کسانو حفاظت شته چې کم فسادات او دعوت نه ورکړي او چې کم اصلاح طرف ته دعوت ورکړي دا امن نشته دغه کسان الله له جواب ورکړي الله خو اینی دا په څه باندې وجه لري